او که د طالبانو او پر کابل پوهنتون د برید غچ به څنګه اخیستل کیږي دا ټول کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې په کابل پوهنتون له برید وروسته د وژل شویو بریدګرو په جیبونو او بکسونو کې د طالبانو سپین بیرغونه موندل شوي او بریدګر د تل په څیر په دیوالونو د طالبانو زنده‌باد شعارونه هم لیکلي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا څرګندونې پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي او زیاته کړې ده چې د تېرې ورځې برید داعش نه دی کړی او داعش د طالبانو له مرستې پرته هیڅ نشي کولی. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي دي چې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د بریدګرو په بکسونو کې د طالبانو بیرغونه موندل شوي او په وینا یې دا هغه اسناد دي چې طالبان یې د مسؤلیت په نه منلو ځان له مسؤلیته نشي ژغورلی. صالح همداراز ویلي دي چې د جګړې تکتیک د پکتو سره معلومه خبره ده چې د کابل پر پوهنتون دا برید طالبانو او حقاني شبکې په ګډه کړی دی. نوموړی وایي د حقاني شبکې د جنگ تکتیک د دنیا هیڅ استخباراتي شبکې له سترګو نه دی پټ او د افغانستان حکومت هم له دغو تکتیکونو بشپړ اطلاعات لري. امرالله صالح وایي د طالب او حقاني شبکې اوسنۍ تګلاره سل په سلو کې د یوې نوې ترهګرې ډلې سره ورته والی لري چې وسلوالو طالبانو په خوست کې د فاتح ځواک په نامه جوړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پر پوهنتون د تېرې ورځې په برید کې 19 محصلین وژل شوي او تر 10 زیات ټپیان شوي دي. بیا د دې ترڅنګ ولسمشر غني وایي چې د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غچه نه پاتې کیږي. زموږ د دغو معصومو شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غچ به خامخا او په سوچنده درنه واخیستل شي. ولسمشر غني د کابل پر پوهنتون برید کې د وژل شویو او ټپیانو کورنیو ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې پر یاد پوهنتون برید کوونکي بې غچه نه پاتې کیږي او امنیتي ځواکونه به ترې خامخا غچ واخلي. افغان حکومت د پروني برید له امله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ او د ټولو ولایتونو له والیانو یې وغوښتل چې تر څو د فاتحې او ختم مراسم ترسره کړي. پر کابل پوهنتون برید داسې مهال رامنځته کیږي چې د کابل امنیتي چارې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په لنډمهاله توګه ورسپارل شوي او دا په 10 ورځو کې دویم ستر برید دی چې په تعلیمي ادارو ترسره کیږي. له دې وړاندې پر کوثر دانش تعلیمي مرکز ځانمرګي برید کې 24 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان وو. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که پر کابل پوهنتون باندې د برید په اړه او یا هم د کابل د امنیت په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره حتما په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه.